بسم الله الرحمن الرحیم. سورة کافرون په مکه مکرمه کې نازل شوې ده او دا سورت شپږ آیاتونه لري. د دې سورت هغه اساسي او مرکزی خبره په دې کې توحید د اولوهیت بیانوي. څلور قسمه توحید دی. یو ته توحید د اولوهیت وای، یو ته توحید د ربوبیت وای، یو ته توحید د اسماء او صفات وای، یو ته توحید د حاکمیت وای. توحید د اولوهیت دې ته ویل کیږي چې بندګي یوازې الله رب العزت ته خاص کول. بیا کاغه د زړه بندګي وي، که د ژبې بندګي وي، که د اندامونو بندګي وي، او کمالی بندګي وي، او که فکری او ذهنی بندگی. په زړه باندې به عبادت کوي، الله ته توکل به الله باندې کوي، امید به الله نه ساتي، محبت هغه محبت چې محبت د عبادت هغه به یوازې د الله سره کوي، رجا او امید به د الله نه ساتي، او توکل به په الله باندې کوي. دا د زړه عبادتونه دا به د بنده د پاره نه کوي. دې ته توحید د اولوهیت وایي. په ژبه به اقرار د بندګۍ یوازې الله ته، او نفي د ما سوى الله نه کوي. ټول عبادتونه ذکرونه دا به الله ته خاص کوي په ژبه. دا عبادت د ژبې شو، دې ته توحید د اولوهیت وایي. په اندامونو باندې به عبادت خاص کوي الله ته. سجده به یوازې الله ته کوي، رکوع به یوازې الله ته کوي، عاجزي به یوازې الله ته کوي. د سجدې په وخت کې به و اندامونه یوازې الله ته لګوي، تندی، پوزه، دوه لاسونه، دوه ګونډې، دوه خپې. رکوع کې به انحنا یوازې الله ته کوي. په قیام کې به یوازې لاسونه الله ته ږدي، په نامه باندې لاسونه یوازې الله ته کېښودل، په دعا کې لاسونه یوازې الله ته جګولو. دې ته عبادت فی الجسم ویل کېږي. دا توحید د اولوهیت دی. او بل توحید د حاکمیت. حاکم به یوازې په هره فیصله کې الله ګرځي. توحید فی الاسماء و صفات، هغه نومونه او هغه صفتونه چې الله خپل ځان دپاره ثابت کړي یا د الله پیغمبر بیان کړي دي، هغه به یوازې الله پورې خاص کوي. بل توحید د ربوبیت دی. ربوبیت توحید به دې ته ویل کېږي. دا نظام یوازې الله چلی، پیدا کول الله کوي، مړه کول الله کوي، تربیه کول الله کوي، راوستل الله کوي، بیول الله کوي. دا ټول کارونه به یوازې الله پورې خاص کوي. نو په دې صورت کې توحید فی الالوهیت بیانېږي چې ټول عبادتونه، که د زړه عبادت دی، که د ژبې عبادت، که د اندامونو عبادت دی، که مالی عبادت دی، زکات، صدقه، خیرات، علاله، ذبحه، دا به یوازې الله پورې خاص کوي. بدني عبادت به الله پورې خاص کوي. لسانی او د ژبې عبادت په الله پورې خاص کوي، د زړه عبادت په الله پورې خاص کوي. بس دې ته توحید د اولوهیت ویل کېږي. نو په دې صورت کې سورت کافرون کې مرکزی مسله دا توحید د اولوهیت بیانېږي. معنی دا چې بندګي یوازې د الله په کار ده. ځکه فلسفه دا ده چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، معنی دي پیدا کړي انسانان او پیریان مګر د پاره د عبادت. دویم مقصد په دې صورت کې بینول ولا او د برا دي. الولاء والبراء، دا الله د پاره خلقو د مخلوق سره دوستی کول، او د الله د پاره د مخلوق سره دښمنی کول. څه معنی؟ د الله د دوستانو سره د الله د پاره د زړه د کومینه، د زړه د اخلاص او محبت مینه او دوستی کول، هغوی ځان قربانول، او د الله د پاره د الله رضا د پاره د الله د دښمنانو سره دښمنی کول، د هغوی نه نفرت کول. دوستی ته ولا ویل کېږي او دښمنۍ ته برا ویل، او دا د ایمان د شعبونه یوه شعبه ده. ولا معنی څه؟ ولا ته ویل کېږي چې د الله په دوستانو به خفه کېږي، د هغوی سره به همکاري کوي د الله دپاره، د هغوی په غم کې غمجن کېدل، او د هغوی په خوشحالۍ کې خوشحاله کېدل. د الله د دښمنانو سره دښمني کول، د هغوی نه نفرت کول، د هغوی لاره طریقه نه اختیارول، دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته برا ویل کېږي. نو په دې صورت کې دوهمه مسله او مرکزي مسله ولا او برا ده. د الله دپاره دوستي او د الله دپاره دښمني پکار ده. په مقابل کې د محرکانو، بدعتیانو، بېدینانو نه، ملحدینو نه او د منکرینو نه بیزاري ښکاره اعلان به کوي چې ورک شئ، موږ ستاسو د معبودانو عبادت نشو کولی. اوس بیان د همدې کېږي. قل اعلان وکړه پیغمبره د دې خبرې دې خلکو ته، یا ووایه دې خلکو ته. چاته؟ دې کافرانو ته وایي یا ایها الکافرون، ای کافرانو. عموما کافران یادوي، یا ایها الکافرون، یا کافرانو، یا بېدینانو، ای د الله په مقابل کې راوتلي خلکو. کفره یکفرو کفرا، پټوالي ته ویل کېږي. دوی راولګي د الله توحید پټ کو، د هغې په مقابل کې د الله ضد را پټا که چې هغه کفر دی. دلته د کافرون نه مفرقان، ملحدان، یهود، نصارا ټول مراد، ټول هغه ډلې او هغه افکار او هغه عقیدې چې هغه د توحید په ضد دي، بس هغې ته کافر ویل کېږي. نو ځکه ویل قل یا ایها الکافرون، ای کافرانو. د تشي ورته ووایه لا اعبد، خبر اوسئ ګوره زه هیڅ قسم عبادت نه کوم. مخکې مونږ ویل عبادتونه هم بیان کړل، هیڅ قسم عبادت یعنی توحید فی الالوهیت. دې ته معنا دا چې زه شرک فی الالوهیت نه کوم. لا اعبد، زه عاجزي نه کوم، زه عبادت نه کوم. عبده یعبدو ویل کېږي عاجزۍ ته، تضرع ته. ما د هغو خدایانو
تعبدون تاسو چې د چا عبادت کوئ ما تعبدون د هغو معبودانو د هغو خدایانو د هغو بوتانو د هغو باباګانو د هغو پیغمبرانو د هغو پیرانو بالکل نکوم عبادت سوا د چا نه سوا د الله نه یا معنا دا ده چې زه عبادت نه کوم په هغه طریقه چې په کومه طریقه تاسو عبادت کوئ چې هغه عبادت د شرک سره کول دي یعنی زه د شرک په طریقه باندې عبادت نه کوم معنا دا شوه ولې ولا انتم تاسم کلک یاستئ په خپل دین باندې ولا انتم او تاسم نه یاستئ عابدون عبادت کوونکي چې عبادت د توحید فی العبادت د اولوهیت دی توحید فی الالوهیت الله او نه تاسو بندگی کوونکي ما د هغه اعبدو چې زه بندگی کوم چې هغه یو الله دی داغه د ذات بندگی کوم داغه د صفات بندگی کوم نو تاسو طریقه د عبادت جدا ده زما د طریقه د عبادت جدا ده زما معبود جدا ده تاسو معبودان جدا دي خبره بیا الله رب العزت کوي ولا انا عابد او نه ما بندگی کوونکی ما عبدتم دا هغه چې بندگی کوي تاسو چې د کوم شی عبادت کوي مخکې دا خبره بیا تکرار شو ولا انتم او نه تاسو عابدون عبادت کوونکی ما اعبد د هغه چې زه بندگی کوم نو مخکې کې اشاره شو دا خو دوه تکرار ده د دې څه معنی شو تکرار معنی څه معنی دا ده لا عبدو ز عبادت نکم ما دا خدایانو تعبدون چې تاسو عبادت کوئ ولا انتم تاسو نه است عابدون عبادت کوونکی ما دا هغه رب اعبدو چې زه بندگی کوم دا دویم ولا انا عابد او زنه ما عبادت کوونکی ما دا هغه طریقې عبادتم چې تاسو په کومه طریقه کوئ تاسو خوریا کوئ تاسو مخلوق ته کوئ تاسو طریقې د عبادت جدا دي تاسو علاله جدا ده تاسو خیرات جدا ده تاسو صدقه او تاسو هر څه چې هغه جدا دي ستاسو طریقه جدا ده زما طریقه جدا ده ولا انتم عابدون ما اعبد او نه تاسو یاست عبادت کوونکی په هغه طریقه ولا انتم تاسو نه یاست په هغه طریقه عبادت کوونکی ما اعبد په کومه طریقه چې زه عبادت کوم زما په هر یو شي کې هغه که مونځ دی هغه که روژه ده هغه که زکات دی هغه که حج دی هغه که جهاد دی هغه که اذکار دي هغه بدني عبادت دي هغه مالی عبادت دي هغه فکری عبادت دي زما طریقه جدا ده او ستاسو طریقې څنګه دي ستاسو طریقې خو جدا دي ولا انتم نه یاست تاسو عابدون په هغه طریقه عبادت کوونکي ما عبدو چې په کومه طریقه زه عبادت کوم زمونږ او ستاسو طریقې سره جدا دي نو چې کله طریقې جدا شي کله چې سره خدایان جدا شي زما رب حقيقي ذات دی ستاسو مجازي خدایان دي زما رب هغه ذات دی چې نه د چا نه پیدا دی نه څوک زیږولی دي ستاسو خدایان هغه دي چې هغه زما رب پیدا کړي دي زما د طریقه د عبادت هغه ده چې ما ته الله ښودلې ده ستاسو طریقه د عبادت هغه ده چې تاسو په خپل فکر جوړه کړې ده نو چې کله دا مسله راغله کله دا خبرې راغلې چې خدایان سره جدا دي زما خدای جدا ستاسو خدایان جدا طریقې د عبادت جدا دي نو تاسو نه پوره زما بیزاري ده تاسو نه زه بیزار یم په عبادت کې تاسو نه زه بیزار یم په طریقه کې زه تاسو نه بیزار یم په خوراک کې زه تاسو نه بیزار یم په شکا کې زه تاسو نه بیزار یم په نکاح کې تاسو نه بیزار یم په تجارت کې زه د تاسو نه بیزار یم زه د تاسو نه بیزار یم په سیاست کې تاسو نه بیزار یم په حکومت کې د تاسو نه بیزار یم په نظام کې همدا قسم تاسو مانه بیزار یاستئ په لباس کې په خوراک کې په شکاک کې په حکومت کې په سیاست کې په نظام کې په تجارت کې په نکاح کې زموږ او تاسو طریقې سره جدا جدا دي دې ته بس ولا او برا ویل کېږي مخکې توحید ثابت کړ بیا د توحید د قوت د پاره ولا او برا په اخر کې ثابت کړه کم دستور باندې تاسو جامع اغوندې پاغه دستور ما جامع نه دي په کوم دستور چې تاسو غم کوي پاغه طریقه زما غم نه دی په کومه طریقه چې تاسو خادي کوي پاغه طریقه زما خادي نه ده زمونږ او تاسو طریقې د خادي جدا دي زمونږ او تاسو طریقې د غم جدا دي زمونږ او تاسو طریقې د عبادت جدا دي زمونږ او تاسو طریقې د حکومت او د سیاست او د تجارت جدا دي لکم دینکم تاسو د پاره دین د تاسو لکم دینکم تاسو د پاره خپل دین دی خپل طریقه ده خپل معبودان دي ولی دین ما د پاره خپل طریقه ده خپل معبود دی خپل ختمه شي چې پاغي باندې زما لکم دینکم تاسو لپاره خپل قوانین دي زما د لپاره خپل قانون چې قرآن دی او زما حدیث د رسول سلام دا قانون دی نو موږ به جدا یو د غیر دین نه په لباس کې په خوراک کې په شکا کې په سیاست کې په حکومت کې په نظام کې په تجارت کې په نکاح کې په هر شي کې به موږ ته جدا یو لکم دینکم ولی دین بعض خلک چې دا صورت منسوخ شوی دی سورۃ کافرون منسوخ دی په آیتونو د جهاد سره مخکې یو بل تداوت تاسو د پاره خپل دین دی ولکم لکم دینکم ولی دین تاسو په ما غرض نه کوئ زه په تاسو غرض نه کوم بل سره جهاد ختم شو بعض وې دا منسوخ دی بعض وې نه منسوخ نه دی
جهاد د پاره د عقیدې نه کیږي، جهاد د پاره د دین نه کیږي چې چا په زور دین ومني. جهاد د پاره د فساد د ختمولو کیږي او د دین او د عقیدې نه د تایید کولو لپاره کیږي. جهاد په دې آیتونو سره منسوخ نه دی. او دین څه ته ویل کیږي؟ دین دلته په معنا د هغو طریقو باندې، هغو قوانینو باندې او په هغو حیاتونو باندې چې کوم طریقه باندې، په کوم هیئت باندې، په کوم شکل باندې الله رب العزت را لېږلی، هغه تر سره کول دې ته دین ویل کیږي. ودلته د کافرانو دین تم دین وي. نو د دوی دلته دین معنا ده چې دوی چې په کوم ساخت جوړ کړی، دوی چې په کوم فکر جوړ کړی، د دوی د دین جوړ شوی دین دی، د دوی دین وضعي دین دی او زمونږ دین دا الهي دین دی. د دوی دین عقلي دی، زمونږ دین نقلي دی. دلته معنا دا ده د دوی دین صرف د دنیا لپاره دی، زمونږ دین د دنیا کې کول او په آخرت کې نتیجه اخیستل دي. نو ځکه الله رب العزت ویل لکم دینکم ولی دین، ستاسو لپاره خپل دین دی او زما لپاره خپل دین دی. وصلی الله علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین.